د یوې جملې ذکر کوو په الماني ژبه باندې. کله چې موږ یو ځای ته لاړ شو، دوستانو سره ناست یو، چا سره خپلوانو سره ناست یو او موږ ورته وایو په الماني ژبه زه اوس ځم. زه اوس ځم دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو ich gehe jetzt. ich gehe jetzt. او موږ بیا ورته وایو چې زه به بیا راشم یا زه به بیا راځم. دغه جمله په الماني ژبه کې داسې وایو ich werde wieder kommen. ich werde wieder kommen. wieder وایو بیا ته، مطلب دوباره. او دوستانو موږ چې کله پوښتنه کوو بیا کله راځي، بیا کله راځي په الماني ژبه څنګه وایي، تاسو ته کمنټونه کې ولیکئ چې نور دوستان هم درڅخه زده کړي او تاسو هم همیش لپاره په ذهن کې پاتې شي.